تاسو څنګه یې هر وخت ورته هاو آر یو مه وایه ځکه دې لفظ بار بار استعمالول نشي کولی ستاسو انګلیش بهتر کړي که چیرې تاسو په انګلیش باندې خبرې کوئ په موبایل کې ملګرو سره انګریزانو سره یا نیټیو سپیکرانو سره اوس خو ایپونه ډېر دي هغوی درته هر وخت هاو آر یو نه استعمالوي هغوی ځینې نور ورډز ځینې نور فریز د ګریټینګ لري تاسو یې هم مه استعمالوئ ځکه د یو لفظ بار بار استعمالول بالکل ښه خبره نه ده نو که غواړئ چې د ګریټینګ نور ورډ زده کړئ او خپل انګلیش لا بهتر کړئ نو راځئ چې زده یې کړو Greeting is more important in life than you talking with public. You need to know and understanding the greeting words. Why don't you always how are you? I think it's not better. Let's learn some apologize and admirable words to become a fluent English language. چې greeting کو پیژنو greeting ویل کېږي سلام کلام ته سلام کلام ډیر زیات مهم دی موږ په ژوند کې هر چا سره مخ کېږو هغوی زموږ څخه پوښتنه کوي یا موږ د هغوی څخه پوښتنه کوو تاسو څنګه یې د هغه حالات د معلومولو لپاره greeting استعمالو سلام کلام راځئ هغه الفاظ او جملې زده کوو how are you تاسو څنګه یې how are you تاسو څنګه یې څرنګه مې تاسو په سٹارټ کې وویل هر وخت د how are you استعمالول بالکل ښه نه دي صحیح دي خو ښه نه دي که تاسو هر وخت how are you استعمال کوئ ستاسو انګلیش به امپروو نه ستاسو انګلیش به فلوئنټ انګلیش نه راځئ چې نور الفاظ زده کوو how are you doing تاسو څنګه یې how are you doing تاسو څنګه یې I am doing great زه ښه یم I am doing great زه ښه یم How is it going تاسو څنګه یې How is it going تاسو څنګه یې It's going pretty well زه ښه یم مننه It's going pretty well زه ښه یم تاسو سره یوځای کوي زه ښه یم مننه How is everything تاسو څنګه یې How is everything تاسو څنګه یې Everything is fine هر څه ښه دي Everything is fine هر څه ښه دي What's up تاسو څنګه یې What's up تاسو څنګه یې دا ډېر زیات کامن ورډز دی عموما انګریزان دا ډېر زیات استعمالوي کله چې تاسو چا سره په موبایل کې ایفونه ډېر زیات دي په انګلیش باندې انګریز سره خبرې کوي هغوی به تاسو ډېر زیات واتس اپ دا ډېر زیات کامن ورډز دی یعنې واتس اپ څه حالات دي واتس اپ تاسو څنګه یې ډېر زیات مین لري واتس اپ تاسو څنګه یې ناٹ مچ څه خاص نشته ناٹ مچ څه خاص نشته یعنې واتس اپ تاسو څنګه یې ناٹ مچ څه خاص نشته How are things تاسو څنګه یې How are things تاسو څنګه یې دا هم د greetings words ده که غواړئ چې انګلیش په پښتو کې په ډېره صحیح بڼه په خپل کور کې د خپل موبایل له لارې زده کوئ نو زموږ دغه پیج تاسو سره مرسته کوي چې په انګلیش باندې خبرې وکړئ بالکل فلوئنټ انګلیش ووایئ موږ هر وخت کوشش کوو چې تاسو داسې جملې داسې الفاظ راوړو چې د هغوی سره ستاسو انګلیش بالکل بهتر شي کامن شي یعنې سټرانګ شي نو که غواړئ چې انګلیش په پښتو کې زده کړئ زموږ دغه ویډیو مو خوښ شوي لایک یې کړئ او خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم ترې فایده واخلي تر بیا ښې چارې see you on another lesson goodbye